ګورې دا شیطانان نن کوشش کوي چې عام خلکو حکومت سره جلا کی، امارت سره جلا کی. دومره زهري تبلیغات چې دی کوي د دې دیموکراسي والا، دا د کفارو والا، دا طعنونه و، دا عیبونه چې پر دې مسلمانانو باندې لګي، اسلامي امارت پر مشرانو باندې، دا بې کفایته بولي. داسې کړي دي و داسې کړي دي و هاسې کړي دي. ګوري دا کوشش کوي چې افغانستان بیا یو واري د اور په کنده بدل کړي او غواړي چې دلته بیا جنگ شروع شي او دلته غواړي چې د حکومتو خلک سره جلا کړي، حکومت جلا کړي، خلک جلا کړي. ورونو تاسو نه یاست جلا، تاسو د حکومت خلک یاست، تاسو د امارت خلک یاست. د دې نظریې زه سخت خلاف یم چې وایي امارتي و غیر امارتي. زم ټول امارتي دي، خو پورته ګوري چې په معصیت باندې امر کړاست، په ګناه باندې، په ناروا باندې هېڅ اطاعت وکوي. خو لیکن که د شریعت سره مخالف نه و یو حکم رالی، نو بیا چې یو څه وایي بل څه وایي، اختلاف کوي. او دا دنیا کوشش کوي چې داسې یو اختلاف راپورته کړي چې د مشر اطاعت مه کوئ، دا مشر مو غلط سړی دی، نو ګټه یې چاته رسېږي؟ کفارو ته. دا مسلمانان به بیا په خپل مابینځ کې سره اخته وي. نو قوانین جوړېږي ورونو، که مو هر ځای پکښې کې ولیدې د هېڅ شریعت خلاف، زه نسم کولی د شریعت خلاف. وروړې دا ګرد اسلامي جامعه ده، ګرد مجاهدین، زه به څنګه د شریعت خلاف وکړم؟ خو چې د اول ورځ راوتې معلومېږي چې دا د شریعت سره خلاف دي، دا د شریعت سره موافق دي. نه کېږي، امکان نه لري. نو قوانین هم جوړوو، نظم هم جوړوو. رب العالمین دې موږ په دې امتحان کې کامیابه کړي. ورونو بس خبره دا ده چې اوس یو نظام راغلی دی، یو اسلامي نظام دی، شرعي نظام دی، تر شا یې ودرېږي. د دې کفارو خبرې پرېږدئ. د کفارو څنګه تاسو ته قابل اعتماد شوله، د خپل مجاهدین درته اعتماد نه دي؟